من كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاع تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. عزیزان د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمایي وعرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها. فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې زما د امت عملونه پر ما باندې پیښ شو یا و ما ته راښکاره شولو. زما د امت اعمال زما د امت عملنامې د الله رسول فرمایي و ما ته پیښ شولې یا په ما باندې الله ولیدلې یا ما ولیدلې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په هغه کې نیکۍ هم وې په هغه کې ګناوې هم ولې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فوجدت فی محاسن اعمالها الأذى یماط عن الطریق، یعنی چې ما په هغو کې لویه نیکي ولیدله چې هغه د ده دپاره د خیر او د نجات سبب ګرځېدی. هغه دغه و پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د لارې څخه ضررمن شی لرې کول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زما د امت عملنامه یا زما د امت اعمال پر ما پیښ شو، ښه او بد دواړه. پر شو کې ما دا ولیدل چې یو سړی پر لارې روان دی، ډبره پرته ده، میخ پروت دی، شیشه پرته ده، لرګی پروت دی، شاخله پرته ده. د الله رسول فرمایي دا د لارې څخه لرې کول دا په نیکۍ کې ما ولیدله، دا ډېره لویه نیکي ده. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما په ګناو کې ولیدله، هغه دا ګناه وه چې کله سړی مسجد لره رالی بیا د بید معافي دی پزه صفا کی دا خپله پزه چې دا هغه سون کی یا د هغه رقم خپل بلغم دا دی په مسجد کې توکي او بیا دفن کوي نه. یعنی پخوا خو داسې وو عاجزانو چې مسجدان به کچه وو د خاورې وو، چې کله به چا لاړې ته کړلې نو به بیا بیرته پر سر باندې خاور ور واچوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په لوړو ګناو کې ما ولیده چې په مسجد کې لاړې ته کړلې یا په مسجد کې پزه سون کړله، بیا یې خاورې نور باندې واچولې، بیا یې دا ځای صفا نه کوي. د الله رسول فرمایي په ګناو کې و ما ته د دوی دا شی پیښ شولو. یعنی ما د دوی نیکۍ هم ولیدلې، هغه لویه نیکي ده چې لاره خلاصول دي. ما د دوی ګناوې هم ولیدلې چې په هغو کې یوه ګناه دا هم وه چې کله سړی په مسجد کې لاړې چې دی هغه تکي. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد لره رالی، چې رالی د مسجد پر دیواله باندې چا لاړې تکلې ولې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته ودرېدی په خپل پټو مبارک باندې، خپل چادر خپل پټو مبارک باندې دغه دیوال چې دی هغه یې صفا کړي. لکه موږ شپې چې په پټو باندې یو شیشه راواخله، دروازه راواخله، ګاډۍ راواخله، بل شی راواخله، موږ یې صفا کوو. داسې د الله رسول د مسجد دیوال په خپل پټو مبارک باندې څه کوي؟ صفا یې کوي. یعنی د دې څه ته اندازه ولګوه عاجزانو چې اوس مسجد ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دون لوی احترام باندې ګوري او په دون عظیمه نگاه ورته ګوري چې په خپل پټو مبارک باندې د خپل یعنی خپل پټو ته راواخله عاجزانو د مسجد دیوال بل چا لاړې تکلي یا د هغه رقم پزه صفا کړې، د الله رسول په خپل پټو باندې صفا کوي. عاجزانو په دنیا کې دوی خبرې چې دي هغه ډېرې اهمې دي. یوه خبره د الله د رسول د الله د احکاماتو د پیغمبر علیه السلام د طریقو قدر کول دي.
یوه خبره د دې ټولو شیانو بې قدري کول چې کله یو سړی د دې شیانو قدر کوي الله پر لږ څه باندې وده ته ډېر لوی شی چې دی هغه ورکوي پر معمولی د مسجد دی قدر وکي د عالم دی قدر وکي د قرآن دی قدر وکي د هغسې د الله د حکمو دی قدر وکي پر لږ څه الله ډېر لوی شی درکوي دا زموږ پر ټولو رکشو مزداو لیکلي دي وایي با ادب با نصیب بې ادب بې نصیب یعنی چې کوم سړی ادب والا دی قدرمند دی قدردان دی هغه ته الله ډېر لوی شی چې دی هغه ورکوي او پر بې قدري باندې الله رب العزت هېڅ شی وچاته نه ورکوي نه پیغمبر علیه صلات وسلام یو ورځ یو سړی به رالی پیغمبر علیه السلام سره ملاوېدی دا سر به داسې کوږ نیولی و یعنی مطلب تکبر یې کوئ لویي یې کوله دا پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله وده ته دومره عظیم نه ښکاره کېدی الله رب العزت دا غاړه نه ده دا یې ورکږه کړه بیا د مرګ تر ساعته پورې بیا دا سر چې دی هغه کوږ نیولی و سیده کولی نه سو د پیغمبر علیه صلات وسلام بې قدري یې کوله الله رب العزت دا مځغی ورکوږ کړي کوږ چې هر څه بیا وکړو دا مځغی یې سیده کولی نه سوله بس هغه رقم کوږ بیا سر نیولی و دی به روان ولو دا ولې دا د الله د رسول بې قدري چې د هغه یې وکړه او چا چې د الله د رسول قدر کړی دی عزیزانو هغه صحابه کرام جنې جوړ سو هغه صحابه کرام سولو نن ما او تا په څونه قدر په څومره اهتمام په څومره احترام د دې نمونه چې دی هغه اخلو نو لهذا قدر چې دی عزیزانو دا ډېر د الله په دین کې لوړه حصه چې د هغه لري او یو سړی بې قدره دی الله رب العزت قطعا و بې قدره سړي ته چیش نه ورکوي اجرونه نه ورکوي عوضونه نه ورکوي روایت پکې راځي یو سړی مړ سو چې مړ سو بیا چا په خوب ولیدی الله څه معامله در سره وکړله ول الله وبخښله ول پر چی شی وبخښلې ویلې ولې وخت زه او امام احمد بن حنبل رحمه الله پر واله باندې ناستو او دس مې کوي زه لوړ وم امام احمد دا لاندې و زما اوبه پر ده باندې ورتللې صحیح سلو نو ما چې لاندې وکتل امام صاحب ناست دي زه راولاړ سم مال دا بې قدري ده دا بې ادبي ده دا زما اوبه پر ده باندې وروان دي اوس ما لاسونه پکې ولید زه اودس کوم هر شی کومه نو زه راولاړ سم د امام صاحب وشاته راتېر سوم دغه د ده در ده لاندې کښېنستم د ده اوبه پر ما را روانې ولې وایي الله رب العزت و ما ته وفرمایلې چې تا د یوه عالم قدر وکئ الله فرمایي زه ستا نن مغفرت چې دی هغه فرمایم صحیح سلو یعنی د دې څخه معلومه سو چې د الله د کور پیغمبر علیه السلام څونه قدر چې دی هغه کوي څونه لوی قدر یې درلود پیغمبر علیه السلام اوس علما فرمایي کعبه شریفه نه ده کعبه دا د پیغمبر علیه السلام وجود مبارک د پیغمبر علیه السلام صورت مبارک ټیک او بیا امام مالک صاحب سره دا عقیده و چې د پیغمبر علیه السلام مبارک بدن په قبر کې د کوم ځای سره لګېدلی دی ټیک دغه ځای تر کعبه لا افضل دی اعلی دی بلکې تر عرش لا اعلی دی دا د امام مالک صاحب عقیده ولا دا فکر وو اوس چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدن سره لګېدلی په ټولو نو هغه خود د مسجد تر دیوالو ډیر بالا وو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې څونه لوی قدر کوي د الله د کور نو چې سړی قدر د الله لري الله رب العزت به قدر وکي چې قدر یې نه لري الله یې قدر نه کوي دا مې د دې پر درته وویلې زموږ خلک چې دا ډېر کمزوري دي عزیزان اوس هکې بعد به ته وویل دا مستریانو داسې به د زړه وسوځل سي پر الله باندې د الله پر کور حریان پریشانه به پاته سي منم ته مجبور رهې منم ته معذور رهې منم چې ته ډېر مطلب پریشانه یې چې زه څه وکړم لیکن دونه بېوقوفه مه جوړېږه یعنې ابل دلته یو سړی راننوتلی د ننه ناست دا کپړې داسې خیرنې وې والله زه ګپه نه درته کومه لکه په دغه اډو کې چې دغه مبلیل بدلوي نو لاندې ورته کښېني بیا کپړې څه ترایي ټیک سو په خدای قسم دا سړی دا رقم درته په اول سب کې دویم سب دریم سب کې ناست ولو اوس چې څه ورته وایي هغه وایي ملا دونه بد سړی دی او چې نور ورته وایي دی دونه بد سړی دی نو به څه چم سره کوو څونه دا مسجد دا اول دوه سب خدای څه برابر دا شا سب کې ته ودرېږ ته چې سجدې لره ولاړ شي دا کارپېټ څه رقم بوی دی دا د خلکو د جراب او د دې د مردارو پښو بوی نه دی د دې څخه خلک پوښتنه دا پوښتنه څوک کوي که نه کوي
دا څونه بده خبره. ته د الله و دین ته د الله و کور ته دونه په بې قدري باندې ګورې، دونه په بې احترامي باندې ګورې، نو الله رب العزت په تا ته بې قدري وګوري. دا خبره خلاصه. قدر کوه. 2 رکعاته نفل قدرمن کوه تر هغه 100 رکعاتو چې هغه بې قدر دي هغه مه کوه. الله پر 2 رکعاتو چې قدرمن هغه ډېر خوشحاله کېږي. نو سړی به حیران شي چې و خدای پاکه دا اوس مسلمان دی، دا اوس کلمه ګو دی، دا یې الله ستا پر دین سر ورکوي. لیکن چې دلته دا ځای رالی بیا دی چیز کوي د الله کور والله که داسې بولي لکه دا روډ صحیح سلو. او بیا زموږ خلک وروره چې راشي ګرد پټوګان هوار کړي. اوس دوی ډېر ښایسته پټوګان دي، دوی ډېر ښایسته دسمالونه دي، ښه ښایسته کندارۍ کارو باندې سوی دی. هغه مردار پټوګان مې دي چې دلته یو ځای پر تړه کښېنئ هوار یې کوي بیا پر کښېنئ. هلته دي د تړې دپاره د پر وژه اچول چې مسجد ته راشي په اول صف کې هوار کې. ما په 2 لک روپۍ غالۍ هوارې کړي دي، هغه خوند نه درکوي. دا خپل مردار پټو خوند درکوي. صف هم خراب، سړی بیکاره هم ولاړ، چپ هم ولاړ، هېڅ پته نه لګېږي. بس خاص لکه هغه د کوچو څخه خلک راچوي چې پر لارې باندې لمونځ ولاړې، بس خلک هسې چې ودرېږي. یاره څه عقل ښه شی دی، فکر ښه شی دی، الله ویلي دي، د الله رسول ویلي دي، بې قدري مه کوه. نو په دې وجه باندې عاجزانو د الله رسول فرمایي ما په ګناو کې دا خبره ولیدله چې څوک په مسجد کې لاړې تکي او بیا یې صفا کوي نه، یا یې دفن کوي نه، یا یې پټوي نه. ټیک شو؟ او دا ډېره لویه ګناه ده. خیر دا ختمه شو. بیا فرمای پیغمبر علیه الصلاة والسلام عن ابي ذر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سماتو ویل لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق رواه مسلم. فرمای ما ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام و فرمایل لا تحقرن من المعروف شيئا. دا نیکی نه دی چې هر څوک نه نیکی په کم نظر باندې مور ته ګور، هر څوک نه نیکی په کم نظر مور ته ګور. ولې هغه وجه دا ده چې پر معمولی نیکی باندې هم الله رب العزت سړی جنت لره بیایي. پر معمولی نیکی سپی اوبکه، حیوان اوبکه، د لارې څخه ډبره وباسه، لاره خلاصه که، لاره مه بندوه. دا آسانه شی، دا خو ګران کار نه دی. او د الله رسول فرمایي پر دې خبرو مو تا ته الله جنت درکوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ولو ان تلقى اخاک بوجه طلیق، یعنی که ته د یو ورور سره ملاوېدې په پراخ تندۍ، دا معنا په خندا ملاوېدې، چا سره ملاو شو خندل دي. د الله رسول فرمایي دا هم نیکي ده، دا هم صدقه ده، او دا هم ثواب دی چې ته راولاړ شې د چا سره ملاوېږې په پراخ تندي باندې ملاوېدل، نه په پراخ تندي باندې په خندا ملاوېدل. د الله رسول فرمایي و دې نیکي ته په کم نظر باندې مه ګورئ، و دې نیکي ته په کم نظر مه ګورئ چې ته د چا سره ملاوېږې ورسره خاندې. دا هم نیکي ده او دا هم ثواب دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله 2 کسان لاس سره ملاو کړي، او اوس خو د کرونا برکت هم راغلی، لاسونه ملاوېدم سره ختم شو د خیر سره. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو مسلمان د بل مسلمان ورور سره لاس ملاو کړي، دا دی چې لاسونه داسې سره شوري، د الله رسول فرمایي د دوی ګناوې لاندې رسېږي. د الله رسول فرمایي اویا رحمت پر دوی باندې اوري، نه شپېته رحمت پر هغه چا دي چې هغه په خندا، په ښه نیت، په ښه انداز ملاویږي، او یو رحمت پر هغه چا د تندی یې ترې ونیولی دي. صحیح سلو. بیا جبه خبره بله درته کوم د مسلمانانو لاسونه اوس خو هسې مطلب ښه خبره دا ده چې دا شی چې دی هغه وسي که نه، نو زموږ یقین چې دی هغه ډېر کمزوری دی، ځکه موږ دې شي ته محتاجه سو، مجبوره سو. زموږ یقینونه کمزوري دي. بس له تا ما ته بیماري نشتي، له ما و بل ته بیماري نشتي، منم دا خبره صحیح ده، خو د الله رسول یو ډېره زوروره خبره کړې ده. دغه اول سړی چې په دا بیماري ولګېدی هغه څه د کومې خوا راله؟ اول سړي له چې دا کرونا راله هغه له د کومې خوا راله؟ د کومې خوا راله؟ چې هغه سړي له د کومې خوا راله، دویم سړي له هم د هغې خوا ورځېدی. نه ده چې الله رب العزت اراده د دویم سړي نه وه کړې، بس د اول سړي څه وده ته ور ولګېده. نه نه، دا خبره نه ده. او بیا دا ډېر غټ داستان دی او دا ډېرې غټې خبرې دي، په دې زموږ سر نه خلاصېږي. مرض دی رالی، یعنې د نن څه هغه 13 کاله مخکې لا څه کم یا څه زیات صدام حسین بیان کړی دا ویډیو وستا ول امریکې دمکۍ را کړې ده چې کرونا مرض چې کم دی وایرس دا در باندې غورځومه، په دا بیماری مې اخته کوم. دا د نن څه دا نوې کیسه نه ده
چې راله پیښه سوې بیماري ده. نه دا یو لوی پروګرام دی. هر پروګرام چې دی که نن نه و سبا به که سبا نه بل سبا به که بل سبا نه د قیامت پر ورځ به درک معلوم شي دا کومه دنده وه دا چی شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حج در چې راغلی و نو بیا رالی د زمزم څاله چې رالی نو پر هغه باندې رش دی پر هغه باندې سولاغه راواخله رسۍ راواخله خلک لاسونه ډېر. نو غالبا عبدالله ابن عباس یا حضرت عباس رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله ته دا اوبه مه څښه په دې کې د خلکو لاسونه ول سوي دا رسۍ مسۍ نه دی. زه به تاله صفا اوبه راوباسم زه به تاله صفا د زمزم اوبه راوباسم د هغه وڅښه. د الله رسول ورته ویل یا دا د خلکو د لاسو اوبه ماته راکړه. د الله رسول ورته ویل دا د خلکو د لاسو اوبه ماته راکړه زه دغه څښم. اوس پیغمبر علیه السلام مبارک وګوره او دومره عظیم شخص وګوره بیا عام مسلمانان وګوره د هغو لاسونه 100 واره پر رسۍ لګېدلې بیا هغه رسۍ څه ترایسه پر څاهانو باندې کله کله غوښتې لیدلې دي. دا اوس د الله رسول فرمایي یا ما لره صفا اوبه مه راباسه ماته د خلکو ماته د مسلمانانو د لاسو اوبه راکړه زه دغه څښم. اوس نو دا څونه عظیم سبق دی چې ما او تا ته راکوي. دا خو نوې جدیده زمانه راله اوس سعودي لره ورسه وروره پر هر وار چې ته اوبه څښې جلا جلا ګیلاس کې به یې څښې په جلا جلا ګیلاس کې. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلي ول یا د خلکو د لاسو اوبه ماته راکړه. انو چې موږ پر کومه روان سو الله هغه رقم راسره کوي. موږ وایو یاره ستا د ګیلاسه څه چیز اخیستل کېږي نه جوړې اخیستل کېږي ستا د لاسه نه جوړې اخیستل کېږي ستا د دسترخوانه نه جوړې اخیستل کېږي. نو چیش به کوو ځان لیر کوو هغه الله رب العزت ارشه. کیناډا چې کوم وزیر اعظم دی د هغه کور والا چې دا هغه د کرونا ښکار شوی ده او د هغه کور والا هغه به څنګه خوراک کوي هغه به څنګه خوراک کوي. د امریکې غټه وزیر راواخله هغه د دې بیماری شکار شو هغه به څنګه خوراکونه کول هغه د چا سره ملاوېدل د خلکو سره لاسونه ملاول. یو شی نسته عاجزانو الله یو عذاب راوستلی دی د چا عقلونه ولاړو سلب سلو د چا دماغونه ولاړو ورک سلو د چا څه لاره ورکه سوله هسې ګرد پریشان وي. الې کرونا راغلی د کرونا بغیره که مرګ نه وای خو موږ به ویلې وای چې الې ځان بچاو که در دې اشد زموږ ته په علاقه کې کرونا وي نسته ورسه درې لره ورسه ارځئ قبرونه خېږي هلته خلک پټېږي هلته مړي پټېږي هغه د چیز څه مړه شوي دي بچ د انسان یقین نه دی. د الله رسول فرمایي چې ستا څنګه د الله په باره کې ګمان و الله هغه رقم درسره کوي. ستا د الله په باره کې څنګه ګمان و الله هغه رقم درسره کوي. یا بس ستا د ګیلاسه څه ما ته نه جوړي زما د ګیلاسه څه بل ته نه جوړي عجبه بله ده. د الله رسول فرمایي تاسو چې کله شوروا وخورئ بیا دا ګوتې په خوله باندې صفا کوئ ګوتې په خوله صفا کوئ. نو اوس جدیده زمانه چې راواخلې په کاچغه باندې په چمچه باندې شوروا خوري هغه ویار جراثیم دي. د الله رسول فرمایي ته د خپل خوله باندې دغه ګوتې صفا کوه ته څه په خبره چې الله له رحمت چیرې ایښی دی ته څه په خبره چې د الله رحمت لا چیرې پروت دی. څه معلومه ده هغه چې تا کومه شوروا وخوړه په هغه کې رحمت نه و دا ستا پر لاسو چې نښتې ده هغه وکړه صحیح شو. نو خو پاکه زمانه وه ښایسته زمانه وه د یقینه ډکه زمانه وه هېڅ یو مشکل چې دی هغه نه و. بیبي عایشه صدیقیه وایي رضی الله عنها وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې موږ به کله ډوډۍ سره خوړله نو ما چې به مطلب غوښې مشو پخ شوي وي ما به دغه غوښه ما وخوړه هغه هډوکي چې به ما کښېښوئ ما به کښېښوئ پیغمبر علیه السلام به علیحده هغه هډوکي راواخیستئ پر هغه ځای باندې به یې خوله ایښوله چې پر کوم ځای باندې به ما خوراک کړی و. دا د ډېره محبت ده دا د ډېرې مینې دا د ډېره لوی تعلق د وجې دا خبره وه عزیزانو د څونه لوی تعلق. بیا صحابه کرام چې به کله ډوډۍ موډۍ وخوړل لاسونه به یې ګرده غوړ سو لاسونه به یې غوړ سولو یا خو به شوروا وه یا به هر شی چې به ولو خو دغه نه شیمپوګان وو نه صابونان وو نه تولیم نه وې پکې هېڅ شی نه و دوی به راولاړ څه شی کول دا لاسونه به یې راواخیستل دا به پر دا پښو باندې داسې داسې مږل بس دا پښې به په غوړې کې او خود جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به لاسونه غوړ سو بس بیا به پر دا پښو باندې مږل. اوس هم زموږ علما زاړه علما مشران علما هغه دغه چم کوي. مقصد د الله د رسول طریقه ده مقصد د صحابه طریقه ده. وستا اندازه ولګوه څونه انتیک عظیمه خبره ده شیمپوګان دي څه وایي دا تولی دي څه وایي لوشنان دي څه وایي صابونان دي څه وایي بیا دستاني دي څه وایي د هغه باوجود د بیماري چې د هغه ورسي
دغه باوجود دا اوس مې هغه ټویټ کتی چې دغه برتانیې چې کوم شهزادګان دي هغه خپل رالی هغه چې کوم د ناجوړو ځای دی هلته خپل کور یې ګرځه پرېښو وایي دی نه دلې کرونا راشي. والله تر مالدارو خلکو تر غریبانو خلکو مالدار ډېر ولاړو پکې ګرده غټ غټ خلک پکې ولاړو و د ایران غټ وزیر دی هغه پکې مړ سو دا اوس بل ځای کې مړ سو غټ وزیر یعنی پر لوړه سطح باندې اکشنې صوبایي موبایي نه دی هغه څنګه مړ سو خو معلومه دا د الله رب العزت و دې قوم ته و دې انسانانو ته د عذاب یوه لاره چې د هغه کښېښوله چې څوک ډېر بېرېدل د دې بیمارۍ څه د هغو په کوریو دننه کړله چې څوک نو په خبر الله رب العزت هغه نه دي په خبر هېڅ شی نشته. خلک وایي وروره زه د لوږې مړ سوم هسې یو شی راکوه هسې اوس پر 10 کسانو پابندي ده اوس په بلوچستان کې د په 144 چې دوی بولي 10 کسان به یو ځای نه سره ګرځي صحیح شو و بیا بیماري اخیستل کېږي. و خدایه څه ترا پریشاني ده څنګه و د الله رسول څه وایي منم دا ښه خبره ده چې احتیاط موږ ته وکړو دا ښه خبره ده احتیاط ډېره ښه خبره ده خو خبره دا ده چې کوم چا احتیاط کول هغه پاتې شو چې کوم امریکایي وزیر ده هغه پاتې شو د کینیډا د وزیر اعظم کوروالا ده هغه پاتې شو یا نو چې شو وسلو نو څه ناکه مردونه خواري سره کاږو څه ناکه وروره الله را سیر دی بس بیر اخستی بس هغه کیږي باغه چې کوم الله وایي کیږي باغه کله کله سړی شفاف وبو وچره جنې مرسي کله کله یو سړی هغه د والی اخرین وبو وچره اېڅ نه پکېږي بس معلومه دا ده چې نه دا اوبه خپل کمال لري نه ور خپل کمال لري نه کرونا خپل کمال لري د الله له جانبه ده چې د الله رسول فرمایي چې دا مرګ نه دی مرګ چې کله الله رب العزت د چا دپاره مرګ لیکلی او ته دلته ناست یې هغه مرګ دی بل ځای الله ده ته ډېر ضروري کار هلته ورپېښ کړي دی په منډه وروان دي خاص ته به ودی د مرګ ځان بچاوي هغه دی مرګ له وروان دي صحیح شولو نو د الله رسول فرمایي ولو ان تلقى اخاک بوجه طلیق دغه لا ته په کم نظر مو ورته ګوره و دې نیکي ته دا هم ډېره غټه نیکي ده یو مسلمان ورور سره میلاویږي په خندا میلاویږي په خندا ښه په ښایسته انداز میلاویږي څونه عجبه خبره ده بس نو او عجبه خبره ده د کرونا نه ده د خالي په میډیا کې ده په میډیا کې بیخي چې وګورې سړی وار خطا سي اخبار وګورې ټي وي وګورې بي بي سي واوري حریان بس کنه کراره د چې کوم څوک از مشپینځي مشران نه ریډیو نه بي بي سي نه موبایل په هیڅ نه خبر کراره هیڅ ګروم هیڅ پریشانی نشته او چې کوم څوک په خبر دي اگر د پمنډ دي چې څوک په خبر دي په منډه دي جاوید چودري ډېر زورور کالم لیکلی هغه چې کوم څوک په خبر دي هغه ډېر نه جوړ سو چې نه دي په خبر هغه کراره دي صحیح شو بیا فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح متفق علیه د الله رسول فرمایي کله یو سړی سحر مسجد لره روان یو سړی ماښام را روان یعنی عام طور د سحر منظوم ګران کار دی د ماښام یا ماخستن منظوم ګران کار دی مسجد لره روان د اعتکاف نیت یې بولې د دعوت نیت یې بولې د لمانځه نیت یې بولې جمعات لره روانې د الله رسول فرمایي که سحر روان وي الله سحر په کور کې تا ته چیچ په جنت کې ستا دپاره میلمستیا چې دغه تیاروي ماښام یې جلا درته تیاروي بچ څونه واره راځي د عمره میلمستیا وي میلمستیا نه اوس باغ غواړي کوټۍ غواړي بنګله غواړي ښایسته کور غواړي هر شی چې غواړي د الله رسول فرمایي دا وتا ته چیش کېږي دا وتا ته رسیږي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا عجبه خبره ده وی لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم پیغمبر اسلام فرمایي وی ما یو سړی ولیدی یا به د معراج په شپه و یا په خوب کې و یا به الله ورښکاره کړی یا رقم چې و یتقلب فی الجنه په جنت کې ګرځېدی د چیش ولې ګرځېدی وی فی شجرة قطعها من ظهر الطریق یو شاخو یو درخته وه په لاره کې پرته وه هغه انسانان نسو تېرېدلی ورته تکلیف ولو دا یې د لارې څه لرې کړله د الله رسول فرمایي صرف اور صرف پر دا خبر الله ودته جنت ورکړي صرف اور صرف الله پر دې خبره ودته جنت ورکړي اوس تا اندازه مسلم شریف حدیث دا ګپه نه موږ د کور کچرې چیرې غورځوو هر سړی کوشش دا کوي دا اوس د پښتون آباد کې راتېر سو خدایه
ابل د چمن سره علم یعنی په 2 غنټې کې راورسېدم اوس د بوسه منډي سره علم په 1 غنټه کې راورسېدل دا لار دا ګلیان دا ریډیان دا رکشې دا چې دا هر سړي د خپل دکان 15 فوټه راځتلې دی د خدای سره روزي غواړي ته څنګه روزي غواړي ته خو هغه سړی چې مسلمانان زیره مسلمانان هر مسلمان چې تیریږي ته زیر کې به تیریږي ولې کې په دوبۍ کې ملګر سره راغلی و نو بیا موټر مې زی درول چې درولې مو پارکینګ هلته ته پرچی اخلي نه خلک څه نشي خیر پرچی مرچی نه واخی چرال دغه پښنه کاغذ کې پروت ته به چشمه کې ته به دا جرمانه چې دغه ورکی تا دا موټر ودروي پارکینګ کې اول د پرچی نه د کټ کړي تا دا موټر څنګه سو ودروي نو الته سړی ورشالته انسانان پښون به خوند واخی دا ماشاءالله دا ژوند دی سپینځه دي څوایي ځوانان دي څوایي ریړی والا رخصي والا پرځام باریان شي چې خدای دا و سهال دی څنګه لا ژوند دی څنګه دا پښتنه باندې تارو چې کې ما خدای تور سپی چوک ما خلک نه مونږ راځي کې دا ژوند دی رخصي والا چې د ما زاران ورکې دی دا چې بدر ته وګورته بو یاره شکنځای درته وک اوبس نو تستی به یامور خور شکنځي یا بدل ته ودرېږي بس ارزه چې دې دلې ودرېږه چې دې دې اړېړې سبزي والا نه سبزي والا ته خدای بیچاره غای ته چاران ورکې د شاته دې بدر ته وګوري ته به یار شکنځای او د بلاره بند کړي نو دا د الله رسول فرمایي ما یو سړی ولې په جنت کې ګرځېدی او ګرځېدی د چشته وځي تاجد گزار و یا مجاهد و یا دعوت والا و یا الله رسول فرمایي وای فی شجره قطعها من ظهر الطريق دلاري سے درخت شاخه بوله درخت بوله هر شی د دلاري سلیر ک کان تؤذ المسلمین مسلمانانو ته تکلیف پریشانی رسیدله د دلیل کړه الله رب العزت جنت ورک او بیا الله جنت ورک نو چې جنت ورک پر څه شی ورک ما ته هغه کار کوي چې کم چاته جنت ملاوسو دي پر کم کار مشته هغه کار راوړو په دالار کې غرزو چې جنت نه غواړو څونه ظلم کوو مشته یار بس نو منځ دی نو تسبیح غټ تسبیح ور سره بیان جوړي تسبیح ماړي پر د ډیر نه وخت دی ولې بیا د باندې وځ بیا درواغ وای چل کوي دوکل کوي پراټ کوي دو نمبر کوي دا ولې دا په دې باندې موږ ظاهره ځانونه مسلمانان بولو زو ځان ته ډیر غټ مسلمان وایم ته ځان ته ډیر غټ مسلمان وای او حال دا دی امسایه لمام زیر دی لتام زیر دی او د الله رسول فرمایي په خدای دې می قسم درې واره او فرمایي کاغه سړی مؤمن دی مسلمان دی مؤمن دی کم څوک چې څوک امسایهګان جن زیر دی امسایهګان جن زیر دی درې واره قسم اخستې اوس ما ته اندازه ولګو هر سړی وای او شي ارزه ما د امسایهګانو سره ډیر زیرم ته ولې اندازه نه لګای چې تاسو د امسایهګانو څه حال دی صحیح سلو انو ما ته خوشاله یو با ډیر زبردست په جمعات من منځ وکي بیان واوري دی هغه صاحب ډیر زوره ور بیان وکي دا وای هغه صاحب پارتو پارغه و تیم پالتوګانو پارغه واستم په والله عمل په وکي زم والله کوکم انو غا په د چت سات کوي بسره کښې نو بس د باندې غا په کوم مسجد کې وسلو صحیح سلو کچ سړی مقصد اے ډاکټر راغلی دی په لاین کې ناس دی فیس ور کړی دی لیکن چې دوا ورکړه دوا نه خوري دا دی جوړیږي نو چې زکه می خبرې کوم یا ز اورم یا تک می خبرې کوي یا ز درته کوم نو خو عمل ور باندې وکړه کار خلاص چې عمل نور باندې کو نو چش ووسی ټیک سره نو په دې وجه باندې د الله رسول فرمایي ما سړی ولیدې پلار کې خرڅ پرتا وا پلار کې ډبره پرتا وا پلار کې درخت پرتا وا غي د الله رسول صلی الله رب العزت شیر پر دې خاطر جنت ورکړي نو بس ځان څه درته وایم ایو خبره خو ما وخت درته کړې و د امام احمد بن حنبل یو طالب او شاګرد و امام احمد بن حنبل سلام چې بند کړي ابار وخرالي السلام علیکم السلام علیکم ته جواب نور کوي به وخت طالب را لورته ویل ما څه ګناه کړې تو ما ته وې زبا ګناه کما زبا ګناه د ځان و بس توبه به و بس ویلې ولترا ولاړ سولې د استاد کور چې کم دیوال دی تا گل کوي گل نو بیا چې گل می کوي ویلې ول دا استاد دیوال خاص د روډ پر کناره و دا تا چې گل کوي نو 1 انچ یا 2 انچ تا روډ ونیوي روډ سړک دی ونیوي او چې څوک داسې ګناه کوي واغه ته سلام غسنه دی جایز سره واچي اے سبحان الله اچاته ته پټه تړې راځتلې دی هغه بیا څه حالي هغه ورڅ ګرځه کافر څه دی خبر
سلام جنبان کې د خپل طالب د خپل شاګرد سره ول دا تا چې کم دیوال دی دیوال پر عین روډولو دا تا چې ګل ورکې نو ګل خطباین چې د باندې راوته ولې دا چم وکي اوس به زما اندازه ولګوم ته ایمان اندازه ولګوي او غواړو چې شي خدای جنت الفردوس راکړي چې شراکه جنت الفردوس دی وای خدای ما زم د بوش د ټرمپ سره مې یو ځای کوا د قارون د ابو جهل سره مې یو ځای کوا ما حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی وجړل ولی الله مشکات شریف حدیث ولی الله جنت زنه در سغواړم پر نیکی باندې دوزخ ته مرکو پر دی ګونه بس ما تاسو را ادا پادای زه جنت نه غواړم بس ما زی خالد چې لما کوم خطا وي سوي دي پر هغه ما ته جهنم مرکو دا د عمر فاروق وای زموږه مردار خیرن کالی مردار نوکان مرداری جرای په پښو رایس په اول سب کې ودرېږي مردار بوی چی چولاړ سي د غزې درې ورځې بوی چې دیم څوای یا الله ما و بخښنګ د یاسانه ده د مفته ده خدا زرګران دکانو لره ورسته د تا پریږدي په د مردار کالی کې هغه چې غریب را دي هغه ځای لاس په ورکې شیشه رو بس چې راځه مدنه نو د الله کور دی پالتو سو دی د الله کور ته په کم نظر ګوري چې کم څوک د الله کور ته په کم نظر ګوري الله به ودته په کم نظر ګوري او چې الله وچاته په کم نظر وکتل د کار خلاص صحیح سره خیر عزیزان ولادي مر سړی کې ولادي مر ته هدایت وکړي الله رب العزت مر پر نیک لار کې خدای پاک دې چې کوم خبره را تکړی دي د الله او د الله د رسول جانب الله دې مر توفیق راکړي چې مر عمل ور باندې وکړو الله دې په مش کې چې کوم ګناوي دي زلتا زهيرم تلما زهير جهان رس زهيرم سيغان الله دې مر توفیق نه راکړي کچیر مر زهير کړی دي یا الله مر ته معافي وکړي یا الله مر استغفار وایي یا الله مر توبه باسو یا الله مر معافي غواړو خیر الله دې ویل او دې قبول منظور وکړي الله دې مرګ حالات تور نصیب کې چې مر دا وای لا اله الا الله نو دوستانو زمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خبرونه او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت